بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ واوسئ. نن موږ غواړو چې نوی درس چې د دویم فصل په تمرین په حلولو په هکله دی غواړو ستاسو در وړاندې کړو او هغه څه سوالونه چې پاتې دي دلته په هغو باندې کار وکړو. البته په مخکې درسو کې هم موږ څو سواله حل کړل د دویم فصل تمرین په باره کې چې و، او اوس هم په 53مه صفحه کې بعضې سوالونه کاروو حلوو. ښه، دلته سوال راغلی د ایکس او وای د زاویو پراخوالی په لاندې شکلونو کې پیدا کړئ. سوال راغلی چې دویم سوال ده د ایکس او وای د زاویو پراخوالی په لاندې شکلونو کې پیدا کړئ. ښه، داسې غیر ورکړئ یوه دایره لرو موږ داسې. البته موږ د داخل کې یو مثلث لرو په دې شکل. له نقطه د ا نه که موږ دوه مماس رسم کړو، له دې نقطې نه ا له نقطې نه یو مماس بل مماس په دې ځای کې ده. ښه، دغه قوس 30 درجې ده، دغه زاویه اکس ده، دغه قوس 120 درجې او دغه 70 درجې ده دا زاویه، دا قوس هم 140 درجې. ښه، په دې ځای کې د اکس وای قیمت پیدا کړئ. دا وای ده. ښه، موږ دلته وینو چې هره مماسی زاویه نیمایي د مقابل قوس ده. ځکه چې موږ کولی شو چې دغه زاویه د مماسی ده، ځکه هغه زاویه مماسی هغه زاویې ته مماسی ویل کېږي چې یوه ځلی مماس په دایرې او بله وتر د دایرې وي. دا مماس ده، مقابل قوس ده، دا مقابل قوس دې ته ویل کېږي. ښه، دا زاویه د مماسی ده که نه؟ زاویه د مماسی، ځکه دا وتر ده، دا مماس په دایره ده. هره زاویه د مماسی نیمایي د قوس مقابل ده، یعنې اکس مساوي کېږي 120 په 2 چې دا کېږي 80. اکس قیمت پیدا شو. اوس راځو د وای قیمت ته. ښه، د وای قیمت موږ کولی چې یوه زاویه د خارجي ده کولی شو چې له دې مثلث نه پیدا کړو، ځکه دغه 50 ده، دا 50 ده، 50 جمع 50 سل کېږي، سل وای 80 درجه ده. یا له هغه فرمول از موږ استفاده کوو چې نوشته کې زاویه د وای مساوي کېږي مقابل قوسونه 120 جمع 140. دا قوس کېږي څو؟ 120 جمع 140 280 منفي دا مقصر تقسیم په 2 قیمت مطلق. زاویه د وای مساوي کېږي 0 شپږ 1 تقسیم د 2. زاویه د وای څو کېږي؟ 80 درجې. زاویه د وای 80 درجې شوه. ښه، بل رنګه هم موږ کار کولی شو چې دا نوشته کړو دا زاویه د مماسی ده، دا 50 کېږي، دا زاویه 50 کېږي و دا زاویه وای مجموع څو ده؟ 180. او 50 جمع 50 سل چا پر ولاړه 180 منفي سل کېږي څو؟ 80 درجې. یعنې په دې شکل موږ کولی شو چې دا پیدا کړو او حل کړو. موږ دلته کولی شو چې بل سوال هم کار وکړو په دې. یا په داسې یوه دایره لرو په دې شکل. په دې دایره کې لرو البته
یو خط مماس ده بل قاطع ده او په دغه شکل یو شکل منګه دغه زاویه دی ښه په دې شکل کې دغه قوس یو سلو څلور لرو دغه اته دېرش لرو دا قوس یو سلو اته ویشت لرو یو سلو اته ویشت دغه زاویه پیدا کړئ زاویه دی یوه زاویه دی دوه دا زاویه دوه دا زاویه پیدا کړئ بل زاویه دی شپږمه ده دغه زاویه پنځمه زاویه ده دا پنځمه سوه دا زاویه څلورمه ښه موږ دا په لنډه توګه دلته نوشته کړي داسې نوشته کړي په لاندې شکل کې د ای بي پر دایرې مماس دی ای بي مماس دی که ډي بي یو سلو اته ویشت وي ډي بي کوم ځای ده دغه ځای ده ډي بي یو سلو اته ویشت هغه د ما نوشته که او سی ای یو سلو څلور سی ای دا قیمت سی ده دا ای ده دغه د یو سلو څلور نوشته سوي ښه کمې زاویې پیدا کړئ یوه زاویه دوه درې پراخوالی د څلورو د پنځو د شپږو د دې زاویو پراخوالی پیدا کړئ دغسې یو شکل موږ لرو له دې شکله دا زاویه درکړې یو سلو اته ویشت دا قوس ډېره بخیر دا قوس درکړې یو سلو اته ویشت درجې دا اته دېرش درجې دا یو سلو څلوېښت درجې زاویه د یوه دوه پنځه څلور او درې حتما دغه زاویه درې ده ښه دې زاویې قیمتونه موږ ته پیدا کړل ښه موږ دې سوال کې داسې سوال ورکړی صفحه د درې پنځوسمه کې چې دغه شکل کې موږ زاویه د یوه دوه درې څلور پنځه په دې شکل تاسې دغه زاویې پیدا کړئ دا شکل یې درکړی له مخه د دې ښه په دې شکل کې موږ لرو چې ګورو چې روابط موږ هره زاویه باید چې وپېژنو چې دا څه رقم زاویه ده او څه خصوصیات له دایرې سره لري وخت چې دا شیان موږ وپېژندل بیا کولی شو چې ټول قیمتونه لاسته راوړو اول زاویه د یو زاویه د مماسی ده چې نیمایي د قوس د مقابل ده یعنی یو سلو اته ویشت درجې تقسیم په دوه څلور شپېته درجې راځي شپږ دوه دولس څلور دوه اته صحیح ځکه دغه زاویه د یو عضله مماس په دایره یو عضله وتر د دایره دا موږ ثبوت کړی چې دا کېږي څلور شپېته درجې ښه اوس موږ کولی شو چې بله زاویه لاسته راوړو دغه هم نوشته کولی شو چې زاویه د یوه جمع زاویه د دوه مثلا یو سلو اتیا درجې ځکه یو طرف د خط واقع دی یو طرف د خط یو سلو اتیا درجې دی زاویه د یوه موږ درلوده دلته کېږي زاویه د یوه چا په لور یو سلو اتیا منفي څلور شپېته دا کېږي لس نه څلور لاړه شپږ له اووه نه چې شپږ لاړه یو دا کېږي یو سلو زاویه د دوه څو کېږي یو سلو شپاړس درجې ښه زاویه د هغه څلور شپېته لس نه څلور لاړه شپږ دلته وپاڅه له اووه نه چې شپږ لاړه یو سلو شپاړس درجې سو ښه اوس راځو زاویه د هغه ته زاویه د دریو ته یا پنځو ته یا څلورو ته ګورو زاویه د دریو ته فرق نه کوي چې اول څلور لاسته راوړو یا دوه لاسته راوړو مقصد دغه زاویه څه رقم زاویه ده تاسې ګورئ که څه رقم زاویه ده زاویه د محیطي ده ځکه زاویه د محیطي هغه زاویې ته ویل کېږي چې راسې په محیط دایره وي او زلې وتر د دایره وي دا نیمایي د مقابل قوس ده یعنې زاویه د څلور چی ده زاویه د څلور
اته دیرش پر دوه ده چې دا کېږي یو دوه دوه نه دوه شپږ دوه اتلس یعنې شپاړس ده یو دوه اته دوه دلته ګورئ یو دوه دوه دلته پاتې شو یو چې له اتلس سره هغسې اتلس کېږي دا نولس کېږي صحیح اوس صحیح شو زاویه د څلور پیدا شوه اته دیرش ښه اوس موږ زاویه د څه پیدا کوو زاویه د پنځه پیدا کوو زاویه د پنځه څه رقم پیدا کوو البته زاویه د پنځه جمع زاویه د څلور نوشته کوو زاویه د پنځه جمع زاویه د څلور مساوي کېږي 180 درجه په خاطر د چې یو طرف د خط کې واقع دي زاویه د پنځه جمع زاویه د څلور 180 یو طرف د خط کې دا زاویه جمع یو طرف کې څومره زاویه 180 دلته زاویه د څلور لرو څو زاویه د څلور 19 لرو 180 منفي 19 دلته کې لاس نه چې نه لاړه یو له ونه چې یو لاړه شپږ یو سلو یو شپېته کېږي لاس نه چې نه لاړه یو ونه چې یو لاړه شپږ یو سلو یو شپېته کېږي ښه دا زاویه پیدا شوه چې یو سلو یو شپېته شوه زاویه د پنځه پیدا شوه یو سلو یو شپېته زاویه د دوه لرو ښه اوس موږ دلته زاویه د دغه شپږ پیدا کوو او زاویه د پنځم پیدا کړه څلورم پیدا کړه یوم پیدا کړه دوم پیدا کړه زاویه د درې پیدا کوو زاویه د درې څه رقم زاویه ده زاویه د محیطي ده مقابل قوس موږ پیدا کوو چې دا جمع دا جمع دا جمع دا قوس موږ نوشته کولی شو چې دلته نوشته کولی شو چې یو سلو اته ویشت جمع اته دیرش جمع یو سلو څلور جمع بیسي قوس مساوي کېږي 360 درجه ګورئ دا قوس جمع دا قوس جمع دا قوس مساوي جمع دا قوس مساوي کېږي 360 ښه دلته موږ کنوشه کړو یو سلو اته ویشت اته دیرش یو سلو څلور اته اته شپاړس شپاړس څلور شل یوه دوه سل دوه دوه څلور څلور دوه اووه 280 280 له 360 نه څه کم شي 360 نه څه 280 کم شي صفر له شپاړس څه ولاړه نهه نهه شپاړس نوي کېږي دا قوس بیسي څو کېږي بیسي په وقت کې نوي کېږي دا نوي سو دا قوس نوي سو بیسي نوي سو ښه بیسي چې نوي سو دا زاویه د درې محیطي ده زاویه د محیطي نیمایي د مقابل قوس ځکه دا هره زاویه د محیطي نیمایي د مقابل قوس یعنی 90 تقسیم پر دوه څو کېږي 45 ښه زاویه د درې پیدا سوه وروسته لږه موږ کولی شو چې کومه هغه لاسته راوړو پنځه موږ لاسته راوړه مخکې زاویه د پنځه یو سلو یو شپېته دلته باید نوشته کړو لاسته راوړه صرف زاویه د شپږ پاتې شوه زاویه د شپږ زاویه د خارجي ده یعنی دغه قوس یو سلو اته ویشت جمع اته دیرش اته شپاړس شپږ یو سلو شپږ شپېته دا قوس یو سلو شپږ شپېته شو یو سلو شپږ شپېته منفي دا قوس دا زاویه د خارجي ده دا قوس څو څه مخکې م لاسته راوړ نوي دا قوس نوي و که نه بیسي نوي و نوي تقسیم په دوه قیمت مطلق زاویه د شپږو له شپږو نه صفر له شپاړسو څه نهه لاړه اووه تقسیم په دوه و له شپږ نه صفر لاړه شپږ له شپاړسو څه نهه لاړه اووه اووه نهه شپاړس صحیح کېږي دا کېږي درې دوه شپږ اته دوه دا کېږي څو اته دېرش درجه دا څو اته دېرش درجه ښه په دې سوال کې موږ البته دغه شکل درلوده دغه روابط چې موږ په دې فصل کې وویلې په مفهوم موږ پوه
چې زاویه محیطی نیمایي د مقابل قوس ده. دا تطبیقات د دې فصل ده په واقعیت کې زاویه مماسی نیمایي د مقابل قوس ده و دغه مسایل موږ په دې باندې کار وکړل چې البته دا زاویه محیطی ده دا را کړی دا قیمت را کړی د کول دا زاویه پیدا کړه او روی د زاویه څلورم پیدا کړه په همدې شکل دا یو طرف د خط ده چې یو طرف د خط ده او صورت زاویه د دوه زاویه د 15 یو طرف د خط پیدا کړه او دا قیمت جمع دا قیمت یو 380 کېږي چې دلته دا بی سی پیدا کېږي یا که مقابل د زاویه د خارجي دواړه قوسونه ولرو تفریقي کې هغه تقسیم په دوو کېږي بالاخره ټول قیمتونه پیدا کېږي. نننی درس همدلته پای ته ورسېده. تاسو به هم په دې تمریناتو کار کوئ او په بل درس کې به بیا متبقي تمریناتو باندې کار وکړو. د نهم سوم په دویم فصل په تمریناتو باندې چې دلته اشکال دي نن درس دلته پای ته ورسېده.